یویشتمه پېړۍ لیک ناول 14مه برخه. وین بیا سوال وکړ. لا یې هم د راتګ هیله لري؟ ومې ویل نه پوهېږم، خو شاید دا کله هم بېرته رانشي. وینټ وویل چا چې ماته کړې آیا هماغه دې بېرته رغولی شي؟ غلی شوم. زړه کې مې تېر شول چې زینه ګله داسې ماتول څوک کوي لکه تا چې ماته کړم. بیخي مې له ژونده لاسونه وتي. ومې ویل چې دا هغه څه دي چې زه یې هم پرې نه پوهېږم. ډینډ وویل مهمه نه ده چې ته دې اوس د هرې پوښتنې په ځواب پوهه شي. وخت د ټولو زخمونو درمل دی او دا قدرت هم لري چې ټول نه، خو یو څو زخمونه دې ورغوي. په ارامه ساه مې وویل فکر نه کوم که وخت دومره قوي طبیب وي چې زما د ټولو زخمونو درملنه دې وکړي. وین مې دا ځل دې خبرې ته هیڅ ځواب رانه کړ او د تمریناتو او آزادې هوای د قدم وهلو ټینګه سپارښتنه راته وکړه. خو زه بدبخته چې په آزاده هوا کې قدم وهم ته رایادېږي، نو ځکه دا کار نه کوم. وینټ وویل یو مسکا چې باید جدي ونیسي. وروسته له دې به کوښښ کوي چې د ذهن هره خوږه او ترخه خاطره دې هېرې حافظې ته وسپاري. که داسې ونه کړي ښایي زما وس هم ونه رسېږي. سر مې پورته کړ. په ژړغوني غږ مې وویل زه به کومه د هېر حافظې ته وسپارم. د مینې د جنګونو خواږه، د بهر د غاړې د شګو کوډنۍ ارامه موسیقۍ ته، د سړک د غاړې رستورانونه که ناست، که د ریل ګاډي په تمځای که په شریکه د یوې کافي څښل، او که روانپوه بیا په خبرو پیل وکړ. دا د تېر ژوند و او لکه یو خوب یې وباله. هېر یې کړه او که داسې ونه کړې ښایي ته یو لوی رواني ستونزې سره مخ یې. ژوند کول د انسانانو خاصه ده. ومې خندل. له دې به هم له لویو ستونزو سره مخ شم. کاشکې ته پوهېدی چې هغه زما څه و او زه یې څه وم. کړکۍ ته مې وکتل. د ماښام خړې خپل وزرونه خواره کړي وو. وین پورته شو. له خپلې المارۍ یو کتاب راواخیست. زما مخې ته یې کېښود. د کتاب پښتۍ ته ځیر شوم. پرې لیکل شوي وو جینۍ مخ دې ومینځه. وینټ وویل دغه کتاب وخت ناوخته مطالعه کوه، مرسته به در سره وکړي. تمرینونه دې مه هېروه او هو په یاد ولره که غواړې وژاړې وژاړه، که غواړې چیغې ووهې چیغې ووهه، خو هغه کس ته بیرته تګ فکر مه کوه چا چې ماته کړې یې. هغه دې بیرته نشي رغولی او د چا چې د ماتولو هنر زده وي دا کار بیا کولی شي. کتاب مې واخیست. د ملاقات وخت مخ په خلاصېدو و. ډینټ وویل د نن لپاره همدومره بس دی. که ته څه ویلو ته لرې مهرباني وکړه. د سر په اشاره مې د نه ځواب ورکړ او روانه شوم. د درېیم پوړ نه ښکته کېدل هم اسانه نه و. په خوارۍ مې ځان تر خپل موټره ورساوه. دروازه مې خلاصه کړه. په سیټ کې یوه شېبه اوږده وغځېدم او د کرن خان سندره مې چالانده کړه. د پسرلي د ښایستونو کیسه وچې پاڼې د محبت د زړه درد. نن خو بیخي بدبختي وه. خامخا ځورېدم. په لوی واټ کې اشاره سره شوه. ما مې د خپل موبایل ګالري خلاصه کړه. زما د بدبختۍ ګوته د عکسونو په هماغه البوم ور برابره شوه چې په وروستي سفر کې مو اخیستی و. د غرونو، آبشارونو، بحر او کې مې چې کوم عکسونه اخیستي وو ټول رامخې ته شول. دا هغه شېبې وې چې اوس یوازې په تصویرونو کې لیدل کېدې. ښایسته شېبې مې هر تصویر ته څو ځلې وکتل. بیا مې وژړل او لاره خلاصه شوه. عجب، کله الفاظ وي خو د لیک لپاره هیڅ نه وي، او کله د لیک لپاره ډېر څه وي خو الفاظ ورک وي. الفاظ را سره یاري نه کوي. په زړه کې مې ډېرې خبرې دي خو نه پوهېږم چې ولې نه لیکل کېږي. کله چې کور ته ورسېدم بیا هم هماغه په غم لړلې کوټه، 4 دیوالونه او زه بدبخته. ښایي دا مې وروستی لیک شي، ځکه زه فکر کوم چې د لیک هر توری ماته
دومره زور راکوي چې د زغم توان یې نه لرم. زما زخمونه بیخي تازه دي، لا یې خولې نه دي ورغلي، او زه چې ستا لیک ګورم نیمه نیمه اوبه کېږم. کاشکې مې درته ایمیل نه لیکلی، ما خو په زوره خپل زخمونه را تازه کړل. زه نه غواړم چې بیا مې په زړه کې یو ناممکنه هیله را ژوندۍ شي، او زه باور لرم چې دا هیله زما په ژوند کې کله هم پوره کېدونکې نه ده. څومره خوش باوره وم. یو وخت مې په یوې کتابچې کې لیکلي وو، زه لا هم هیله لرم چې یوه ورځ به په